ښه راغلاست یو ځل بیا د فاین سټیپس چینل له لارې یو ځل بیا نوی ویډیو درته راپلوډوم. دغه ویډیو چې ده څرنګه کولی شو د فیس ایل په یو اپلیکیشن کې آډ یعنې مغر وستل پاونټس یا لیکل وستل. د هر څه نه مخکې به تاسو لوډ شئ، مای فایل باندې کلیک وکړئ او دلته انټرنل سټوریج باندې چک کلیک وکړئ. دلته چې تاسو هغه پاونټ چې تاسو ډاونلوډ کړی د انټرنیټ څخه دا فایل به زه په بلګر کې واچوم. نو دلته دا پاونډز چې وینئ په دانده به چک زه نشانه ته پوکم دا پاونډز په چک تاسو دانده به کلیک وکړئ. دانده کلیک وکړو تاسو ته به دلته یو فایل دی، دغه فایل کې چې دی دا 15 MB فایل دی. دغه فایل کې چې دی 90 پورې پاونډز یعنې لیکل کېدي. هغه لیکل پښتو، فارسي، عربي او دغه ښکلي ښکلي ډیزاینر سره لیکل کېدي چې په دغه اډې کې نو تاسو په هغه باندې چک کوئ لیکل یعنې لیکنه کې کړای شي. نو دا هغه ټولې هغه لیکنې دي، هغه پاونډز دي چې تاسو چک کلیک نو تاسو په داسې کلیک زر په داسې زر په وکړئ نو دلته نشان داسې سالیکټ شي. نو تاسو دلته یو درې ټکي نشان دی، هغه درې ټکي نشان باندې چک کلیک وکړئ یا دغسې په کلیک پر وکړئ پس ان فایل دلته درې ټکي نشان چې دی دغه درې ټکي نشان څنګ کې ولته لیدی کېږي. هغه درې ټکي نشان باندې چک کړئ، تاسو کلیک وکړئ. دا نیم چې هر کله کلیک وکړو نو دلته تاسو ته راشي انزیپ راشي. دا فایل چې دا په زیپ فایل کې دا تاسو به انزیپ کوئ. نو په دا انزیپ باندې چک کلیک وکړئ نو تاسو هغه پاونډز چې دی ټول به څه شي جګ شي یعنې غوړ شي. دا انزیپ فایل نه کلیک دوباره بیا وکړئ نو دا یې 90 فایل چې شي دغه اول زیپ یې اوس انزیپ کېږي. نو تاسو ته به یو بل فایل څه شي خلاص شي. دا نه یو بل فولډر پیدا شو، دغه بل فولډر دغه نه چې کلیک وکړئ دا نه چې کلیک وکړئ نو تاسو به چک کوئ ووینئ خپله پاونډز به وینئ چې څومره پاونډز کې کېدي. نو دا هغه پاونډز دي چې تاسو چک کړئ لیکل یعنې کې پښتو، عربي ډېر ښکلي ښکلي ډیزاینې سره لیکل کې پاونډز کې دي چې تاسو بیا ښکلي ډیزایني لیکنې کولی شئ. نو ورو شئ پکسل اپ ته. دغه پکسل اپ چې دغه اپلیکیشن دی دغه به زه په بلاګر کې هم واچوم. تاسو یې بلاګر څخه هم ډاونلوډ کړئ او پلی سټور څخه په ارزانۍ سره یې ډاونلوډ کولی شئ. نو تاسو په دا باندې کلیک وکړئ. هر کله باندې کلیک وکړم نو تاسو به لاړ شئ دلته چې نو کې درې ټکي دا ای رقم ته نشان که تاسو وینئ د ای په دا باندې چک کړئ کلیک وکړئ. دا باندې چې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته ډېره اپشن راشي. دا اپشن نه دلته به راشي یو اپشن دلته پاونډز دی. دا پاونډز په چک انتخاب دا نه د ای بي یو پاونډز لیدل کېږي یو سټایل دی یو ایپ دی یو پاونډ دی. دغه پاونډ په چک خو دلته دغه ټکي نه چا شو لږ پناه شو نه پړ شي زور بل نشان ته کومه دغه پاونډز په چک دا د کلیک وکړئ. نو دلته د ای بي چې وینئ دا نشان ته ورکړئ دا پاونډز باندې چې کلیک وکړئ دا چیکنګ وینئ بل پاونډ نه کوي دا پاونډ کلیک وکړئ. دلته به دغه لره پاونډ نه دي دا مو لره ورته داخل کړي دي کوزلون دی به تاسو خپل وینئ دا غټ غټ هم ورته داخل کړي دي ولې ریګولرز کې داسې کم ہوتا ہے انتخاب کړئ داسې کې ما ورته ډاونلوډ کړئ. دا مای فاونډز باندې چې چک کړئ تاسو کلیک وکړئ. دغه مای فاونډز چې دی دا باندې چک کړئ تاسو کلیک وکړئ. دا پس دا نشان دی دا مو دلته وکړو نو تاسو دغه چې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته فولډر راشي. دغه نه دلته دوه فولډره لیدل کېږي تاسو واضح وینئ. دا دوه فولډر کې به تاسو کوم یو فولډر انتخاب دغه څنګ کې یو اخري نشان متفق دا فولډر چې تاسو کلیک وکړئ دا فولډر به تاسو انتخاب کړئ. دا فولډر هم چې انتخاب کو نو را به شي هغه فولډر ته چې موږ تاسو پاونډز هغه لیکل شي انزیپ کړی وي. نو دلته دا پاونډز فولډر به تاسو پیدا کوم فولډر کې تاسو هغه پاونډز لرئ. نو دا پاونډز دا اند چې شي دا نشان دا فولډر کنه دا پاونډز دا ټل کې 2019 پاونډز 90 پاونډز کې دي نه کېږي. نو دا نه چې کې کلیک وکړئ انزیپ کړئ فایل دی تاسو باندې کړئ دا هغه لیکل هغه پاونډز چې تاسو انزیپ کړی دی هغه فایل دا ټول چې د 90 پاونډز دي. نو په داسې څه چوکۍ د اډ ډیکلریټیو دا نه د چک کلیک وکړئ دا کې ځلنده بیخ کې چې وینئ زنه دا ټول هغه پاونډز دي چې تاسو وینئ. دغه کوز د اډ اکاونټ د بچ کې کلیک وکړئ. دا نه چې تاسو کلیک وکړئ نو دلته دغه پاونډ نه دي چې دلته داسې ولیدل شول
ښکلي ولیدل شي وینئ څومره ښکلي ډیزایني پاونټسونه دي چې تاسو په دغه اپلیکیشن کې ډېرې ښکلي ډیزایني لیکنې وکړئ او انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به زه لیکنې هم سره شریک کړم. نو دلته اوکې لیکل شوی ده، په دا اوکې باندې به چې کې کلیک وکړئ. تاسو پاونډز په چه شي جمع شي یعنی په داخل شي. نو تاسو پاونډز په ډول په اسلاب ته چه شو جمع شو. نو لور شي دا په اسلاب کې دا پاونډز کې دا وینئ دغه لیکنه کوي ولته اېد کومې پاونډز تاسو خوانده کې خلک لري او دغه پاونډز په ځین ان شاء الله زه پراتلونکو کې ان شاء الله دغه اپلیکیشن برابر څنګه د لیکنې فکر کې او څنګه د خپل ډیزایني خطونه به جوړ کړي او څنګه د پښتو لیکنې کې وکړي او یو خط سره کنده ډیزایني به جوړ کړي. نو دغه لیکنې به ان شاء الله زه دغه او ویډیوګونه او د پوسټونه چې زه په جوړوم په د اپلیکیشن کې نو تاسو به هم دا ویډیو د جوړوم او تاسو سره لارې د پاینسټیپ چینل لارې به تاسو سره شریک کوم. نو دغه فیصله د اپلیکیشن او دغه کې نوې پاونډز چې څرګنده کړئ جمع کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زما د پاینسټیپ چینل د سره سبسکرایب او د څنګه بیل نشان هم وایي. مننه.